فقر، بېوزلي او د امکاناتو نشتون هغه څه چې د ګڼو انسانانو له شونډو د خوښۍ مسکا اخلي، خو د روښانه راتلونکي پر وړاندې د بریا واټونه نشي تړلی. هغوی چې د هوسا ژوند جامې نوش کړي ډېری د بري بام ته په ماته ځینه ختلي. د سبا وړاندې په دې ځانګړي خپرونه کې له داسې یو زده کوونکي سره خبرې کوو چې د بد اقتصادي حالت او ګڼو ننګونو باوجود د هیواد په کچه د کانکور په ملي ازموینه کې ستر مقام خپل کړی دی. یو داسې ځوان چې د خواوشا 120,000 ګډونوالو له منځه یې دویم مقام ګټلی او د خپلې خوښې وړ پوهنځي طب ته بریالی شوی. سلامونه، زه شوکت اعتمادي او په نن خپرونه کې را سره د سږني کانکور عمومي دویم نمره ښاغلی انعامالله اتل میلمه دی. اتل صاحب ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه. تازه مو د هیواد په کچه د کانکور په ملي ازموینه کې دویم مقام خپل کړی، تاسو ته ډېر زیات مبارک وي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو اعتمادي صاحب او د کونړ د ملي تلویزیون ټولو راغلو مېلمنو ته ښه راغلاست او هرکلی یم، هرکله راشئ، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه. په خیال کې مو و چې یو ورځ به انعام خان اتل د هیواد په کچه د کانکور په ملي ازموینه کې دویم مقام خپل کړي؟ هو، کله چې زه په شپږم صنف کې وم، ما د پلار او د کورنۍ دا غټ ارمان او هیله وه چې دغه زما او د بل ورور چې مې سره دی ذبیح الله مصباح چې دې دواړو څخه د یو تن حتما طب ته راشي. دا زما پلار ډېر لوی ارمان او د کورنۍ او د مورجانې مې او د ټول کور ډېر لوی ارمان و. نو ما ځان ته دغه هدف وټاکو د طب دپاره. خو زه ژوند تېرېدو دا چې زه کله 12م صنف څخه فارغ شوم د مکتب څخه، نو زه چې کله د سږ کال د کانکور لپاره ما آمادګي شروع کوله، نو لکه ما هدف لومړي سر کې طب ټاکلی و، کورنۍ دې ته ډېره لیواله وه چې دا طب ته کامیاب شي. نو ما هغې ته اطمینان ورکړو په لومړي سر کې چې انشاءالله طب ته به راځم، په ښه نومرو ټاپ کې به راځم انشاءالله. نو هغې ته ما لومړي سر کې هم دا ډاډ ورکړی چې انشاءالله تاسو دواګان کوئ، نو زه به انشاءالله تاسو ته ټاپ راوړم. بلې ستاسې خواري او زحمت او کبخت چې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته مو لاره پیدا کړه، دا زموږ زحمتونه او کوښښونه د کورنۍ دواګانې وي، د استادانو دواګانې وي چې دغه هدف ته ورسېدو، دا مقام خپل کړو. یوازې د کانکور د ملي ازموینه وه چې تاسې په لوړو نمرو دغه بریا ترلاسه کړه، خو د ښوونځي پر مهال هم په خپلو همزولو کې مخکښ وئ؟ ښوونځي پر مهال هم زه مخکښ وم، یعنې د لومړي صنف څخه تر 8م صنف پورې ما سره مې د ذبیح الله بل ورور ذبیح الله مصباح چې و په یو صنف کې دواړه هغه چې و او نمره و او زه دویم نمره وم. بیا په د 8م صنف کې زموږ د لیسې سرمعلم صاحب هغې چې دی زموږ صنفونه جدا کړل، زه بې ته واړولم، هغه الف کې پاتې شو. نو هغې نه وروسته بیا زه د خپل صنف یو نمره و، هغه د خپل صنف یو نمره و، تر دې چې زه 12م صنف څخه بیا په عمومي یو نمره فارغ شوم د لیسې څخه. بلې ستاسې دغه خواري یوازې تر همدغه ښوونځي او لیسې محدوده وه، که د دغې کانکور د آمادګۍ لپاره تاسې کوم شخصي کورس یا یو بل ښوونیز مرکز ته هم مراجعه کوله تر څو تاسې د کانکور لپاره آمادګي ونیسئ؟ هو، په کله چې موږ د مکتب په جریان کې وو، نو کور کې مې ورور نصرت الله منصور هغې راسره خپل محنت او خواري کوله، تر دې چې بیا کله موږ فارغېږو نو بیا موږ جلال آباد ته ځو، هلته د استقلال ښوونیز مرکز ته ځو او د کانکور لپاره مو هلته تیاری شروع کړو د سږ کال کانکور دپاره. بلې د سږني کانکور لپاره مو یوازې یو کال آمادګي ولوسته؟ یو کال آمادګي ولوسته، 10 میاشتې تقریبا. ما ستاسې د بد اقتصادي وضعیت په هکله هم ډېرې خبرې اورېدلې دي. د ښوونځي د یوه ښوونکي یا د یو معلم 2 زلمي زامن څنګه په یو وخت کې له دې ځایه ننګرهار ته لاړ شي، هلته مسافري شي، هلته خرڅ شي، هلته د کورسونو فیسونه شي، دا چاره څنګه وه؟ د اقتصادي وضعیت زما پلار چې و د معلم زموږ د عواید چې و دغه د پلار معاش مې و، نو زموږ دواړه وروڼه لاړو هلته، مصارف ټول زما پلار په غاړه اخیستي وو، کورنۍ په غاړه اخیستي وو. هغه ویل چې موږ په ځان ستونزې تېروو، تاسو خپل تشویش مه کوئ، موږ په ځان ستونزې تېروو، تاسو دغه تشویش مه کوئ، انشاءالله موږ تاسو ته امکانات برابرو. نو په ستونزو سره موږ د هغې وکولی شو چې تر دې دمه پورې موږ ته هغې امکانات برابر کړه تر څو موږ د کانکور امتحان ورکړو او نن نتیجه ټول کورنۍ ولیدله، پلارجان، مورجان او ټول ورونو او ټولو کورنۍ او ټولو د وطنوالو ولیدله. بد اقتصادي حالت
د یو زده کوونکي په زده کړیز بهیر او جریان باندې څومره بد اغېز کولی شي؟ هو اعتمادي صاحب بد اغېز کولی شي، ځکه تشویشونه او اندېښنې ډېرې وي چې دا به څنګه چل کېږي، دا به څنګه چل کېږي که نه. لکه هر شی چې د امکاناتو ضرورت لري او امکانات چې د اقتصاد پورې اړه لري، چې اقتصادي وضعیت ښه نو هر څه به سم وي. تاسې دغه قالبونه او دغه قاعدې څنګه ماتې کړي چې په بد اقتصادي وضعیت کې ډېری ځوانان ناهیلي وي، دغه ډول خپلو اهدافو او موخو ته نشي رسېدلی، ولې تاسې برعکس د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته هم لاره پیدا کړه او هم د هېواد په کچه دویم مقام خپل کړ. تاسې دغه کار څنګه وکړ؟ دا خو دغه ورځنی مهالویش مو ځان ته برابر کړی و، د هغې باندې مونږ لکه پلان هغه عملي کړو، نو دغه خپل مقام ته ورسېدلو. په داسې یو بد اقتصادي حالت کې خپل ورځنی مهالویش او تقسیم اوقات عملي کول سخته نه وه؟ سخته وه، خو نتیجې هم فوق العاده ښه وه. ډېر ښه. کله چې د کانکور نتیجې اعلانېدې، پایلې اعلانېدې، دغه وخت کې ستا احساس څه ډول؟ دغه وخت کې حتما ذهن کې تشویش او دغه خو لکه زموږ د ملګرو هم ډاډ راکوه، ځکه چې موږ کله چې امتحان رالو استادان سره موږ موضوع شریکه کړه چې انشاءالله سوالونه مو ښه پوره حل کړي دي، انشاءالله مطمئنه اوسئ چې ټاپ کې یاستو. خو بیا هم لکه نتیجې نه وي تر څو بیا هم ذهن کې د تشویش لږ تشویش ذرې و، خو بیا هم ډاډه و چې زه انشاءالله ټاپ کې یاستو، ځکه چې په ځان اعتمادي و چې موږ فارچه ښه حل کړله او انشاءالله اوس به نتیجه وګورو، نو ښه وه نتیجه بیا. ما همدا خبره هم کوله، په وخت کې چې تاسې خپله پارچه باندې مطمئنه وئ، خو بیا هم یو ډول ویره او تشویش و. کله چې پایله اعلان شوه، څه وخت پوه شوې چې زه د هېواد په کچه په دویم مقام کې راغلی یم؟ دا چې کله نتیجې اعلانېدې، لکه موږ څخه خپل موبایل نه و چې خپل مو کتلی، بل چا موبایل هغې لایف رانیولی و، نو زه هم ورغلم، اوس ناست وم. تر دې دغه وخت شیخ صاحب دغه شروع کړي نتایج، نو نتایج اعلانېدل تر دې چې عنوان مو اخیستل کېږي، نو بس ما دونه ولو چې واورېد خپل نوم د شیخ صاحب د خولې، نور هلته شور شو تلویزیون کې که نه لایف څوک راغلي، نو هغې ډېر شور کړ. نور بیا لکه زه پوه شوم چې زه خو مثلا خپل هدف ته رسېدلی یم، لاړم اول مې د شکریه ادا کړه، د رب سجده مې وکړله او لکه ډېر خوشحاله وم. دغه وخت کې چې تا پایله واورېده چې زه دویم مقام کې راغلی یم، کله چې دغه زیری تا خپلې کورنۍ ته راوړه، د کورنۍ غبرګون څه ډول و؟ دغه حالت ماته لږ زره تشریح کړه. دا د خوشحالۍ احساس لکه دا ستا ته زه نشم اظهارولی، خو لکه بیخي بالکل ټول خلک بیخي خوشحاله وو، یعنې نشم کولی چې تا ته دا خوشحالۍ اظهار وکړم. زه به تا ته خپله د ژوند یوه تجربه دا ووایم. هغه صحنه چې کله زموږ د نن نه تقریبا 7 کاله 8 کاله وړاندې زموږ د کانکور پایلې اعلانېدې، نږدې مازدیګر و، نو کله چې زما نتیجه راووته او زه بریالی وم، ما تر ماخوستنه نه باوروله چې زه باندې بریالی شوی یم. داسې یو عجیب و غریب احساس و چې رښتیا هم د سړي سره داسې څه الفاظ نه وي چې هغه پکې روښانه کړي. خو اتل صاحب، ما ورته لږ تنقیق ستا په شخصي ژوند باندې هم د ښوونځي پر مهال، هغه وخت چې ته په لیسه کې زده کوونکی وې، ستا دغه تدریسي بهیر څه ډول و؟ څه ډول دې زده کړه کوله؟ زما هدف دا دی چې ستا تجربه د نورو زده کوونکو، د نورو ځوانانو سره هم شریکه شي. دغه خپل روزمره مهالویش ستا څه قسم برابر شوی و چې تا په هغې باندې عمل کوو او بالاخره داسې نتیجه راووته چې د ټول هېواد په کچه په تا باندې موږ ویاړو او خلک په تا افتخار کوي؟ دا لکه شپږم صنف پورې چې و، لکه پلار مې راته دا کار کوو که نه کور کې. کله چې زموږ اووم صنف ته شو، نو بیا پلار چې و د دیني مدرسې ته ولېږلو د حفظ دپاره چې لومړی دا تکمیل شي. نو دا هر څه چې نن زموږ څه ګورو دا د حفظ برکت و، نو موږ لومړی د دیني مدرسې ته ولېږلو. کله چې موږ هغې څخه هم په ممتاز درجه فارغ شولو، هغه هم په ښه شکل پای ته ورسول. نو بیا هغې نه وروسته 10م صنف چې شو، لکه ورور مې د کور کې درس شروع کړو، سهار به مکتب ته تللو، ماسپښین چې به رالو ډوډۍ لمونځ چې به مو وکړو، هغې نه وروسته بیا ورور به مې راته درس ویو تر مازدیګر لمانځه پورې، مازدیګر لمونځ چې به مې ادا کړو، هغې نه وروسته بیا مثلا تفریح به کولو، چکر به مو چې مازدیګر ټیم به، نو هغې نه وروسته ماښام لمانځه ته راتلو، بیا به هم ماښام نه وروسته کېناستلو درس ته ماخوستنه پورې، نو بیا چې به کله درسونه پای ته ورسول بیا به ویده کېدلو. تاسې په خپلو خبرو کې د قرآن کریم د حفظ یادونه وکړه.
قرآن کریم خو موږ تاسو په باور لرو زموږ تاسو په ایمان دی او قرآن کریم یو معجزه هم ده خو د قرآن کریم حفظ اسانه کار نه دی او دغه ویاړ خدای تعالی هر چاته نن دی ورکړي د قرآن کریم د حفظ ترڅنګ ستاسو د ښوونځیو او د کانکور د آمادګۍ درسونه سخت نه و دا وخت چې موږ دیني مدرسه کې صرف مکتب او حفظ باندې موږ اکتفا کړو لکه دا وخت ما د آمادګۍ درس لا نو شروع د کانکور لپاره نور د مکتب باندې اکتفا کړو د قرآن کریم حفظ د انسان د ذهن او د په ذکاوت کې څومره مهم رول لوبوي یعنی دنه بل د شنشته د قرآن شریف د جګي د قرآن شریف نه چې هغه د ذهن په ذکاوت کې رول لري یعنی دارس کلام دی چې چا ولسو الله تعالی ول ذهن د سپراخه کوي چې هر څه ورته ډیر اسانه چون تاسو یو کال د کانکور آمادګي لوستلی او په دغه عمره ښه پوزیشن او مقام کې راغلی دا د دې یو کال د آمادګۍ کمال وو که دغه 3 کال چې تاسو لیسل وسله په هغې کې هم تاسو خوارې نه کړي دي لکه دې سره د آمادګۍ سره چې موږ د 3 کال د مکتب سره او کور کې چې موږ کار کړی دا سره بیخي یو زیدي د خواري هم د کانکور امتحان کې موږ سره ډېره مرسته کړله موږ سره د شامله و د دې مقام په ترلاسه کولو تا سره په څنګ کې خپل یو بل ورور هم دې پوهنځي ته بریالی شوی دی تاسې دواړو چې کله د دغه زده کړیز بهیر په جریان کې وی درسونه مو په خورا رقابت سره زده کول د یو بل په وړاندې یو ډول کله کله بخیلی وي ستاسو دواړو ترمنځ وه نه زموږ ترمنځ الحمدلله بخیلي نه وه خو دا و چې هغه ما ته ډاډ راکوي چې داسې کار وکړه لکه دا داسې تقسیمات باندې لاړ شه چې کوم ما به کوم تقسیمات غلط وو هغه به ما ته مشوره کوله چې هغې به کوم غلط وو ما به هغې ته ورکوله بخیلي نه وه او یو بل ته مشورې ورکوو ډاډ هم ورکوو چې انشاءالله ویاړ به راوړو د خیر مصباح جان مشر دی که تاسې مصباح جان مشر دی په دغه شان تدریسي بهیر کې دوه ملګري څومره مهم رول ادا کولی شي دا خو ډېر غټ رول لري چې د ملګری در سره په تدریسي بهیر کې یعنی چې ته هغه ته تشویق ورکوي هغه ته تشویق درکوي نو دا ډېر غټ رول لوبوي ستا او د هغه ترمنځ دغه تدریسي یا روزمره مهالویش دا یو ډول کو جلا یو ډول فوق العاده یو ډول خوب هم بیا تاسو یو ډول هر څه یو ډول ډېر ښه ټوکې مې در سره وکړلې خواري مو وکړه آمادګي مو ولوسته لیسه ختمه شوه بالاخره د کانکور ازموینه راغله او پایلې اعلان شوې طب پوهنځي ته خو راغلی اوس د طب پوهنځي لوستل دي که په یو غر وختئ نو ورغلونه درته پاتې دي د راتلونکي لپاره هیلې څه ډول دي اگر که زه هم د کانکور دویم نمره یم خو بیا هم یو اندېښنه راسره ده چې دغه بهیر دغه د پوهنتون بهیر دا به څنګه لکه د اقتصادي وضعیت له مخې دا به څنګه پای ته ورسوم نو دغه تشویش راسره دی نو د امیرین څخه د امارت د اسلامي امارت د امیرینو او چارواکو څخه مې غوښتنه ده چې دغه برخه کې ورسره مرسته وکړي او پوره همکاري راسره دغه برخه کې یعنې ګرانه ده چې د یوه کوره دوه ځوانان دي د خپل ولایت نه په وړاندې د هېواد په یوه بل ولایت کې په پوهنتونونو کې د محصلینو په توګه اوسي دا واقعیت دی چې سخته وي مشکلات وي او دا هغه ځوانان دي چې دغه ټولو سختیو ته اوږه ورکړې ده خو اوس لوړې زده کړې دي اوس طب یو ډېر بهترین پوهنځی دی او دا باید په داسې ډول ولوستلی شي چې ځینې اندېښنې ځینې تشویشونه دا باید موجود نه اوسي ځکه چې دوی په یو ډېر مهم پړاو کې دي او د هېواد په کچه یې دویم مقام خپل کړی دی هغه د هېواد په کچه چې په راتلونکي کې په دا ډول ځوانانو حساب کېږي هغه به همدغه وي ستاسې اندېښنه لا هم دا ده چې بد اقتصادي وضعیت د دې باعث ونه ګرځي چې زده کړې نیمګړې پاتې نه شي بالکل همدا اندېښنه او تشویش زموږ سره خدای مهربانه دی هر څه به وشي د هېواد کې ډېره داسې زموږ او ستاسې رحمدله مشران دي د اقتصاد په برخه کې ملي تجاران دي که موږ په هغوی باندې غږ کوو چې د دغه ډول ځوانانو لاسنیوی وکړي تر څو خپلو هیلو ته ورسېږي او د دې هېواد دردونو او زخمونو ته د مرهم پټۍ وګرځي د طب پوهنځي دغه لومړنی سمستر او دغه لومړنۍ ورځې شپې دا ډېرې سختې وي او په ځانګړي ډول یې بیا مسافري یې کله کړې
همدغه د مندګۍ دپاره مسافري کوو ننګرهار. کله کله به دې کور پسې زړه خوږېده؟ هو اوس خو ته ډېر وړاندې ځې، وضعیت به څه ډول وي؟ اوس څه عادت وشو خو زه انشاءالله اتل صاحب نږدې وخت کې به پوهنتون ته رهي کېږي، پوهنتون ته به ځي. د پوهنتون لپاره ستا او د راتلونکي لپاره هیلې څه دي؟ هیله مې دا دي چې که موږ ته امکانات برابر شي انشاءالله د طب په ځای موږ ډېر په ښه شکل ویو او انشاءالله بالکل ورته آماده یاستو ډېر په ښه شکل ویو خپلو هېوادوالو ته به انشاءالله د طب په برخه کې پوره خدمت کوو انشاءالله. که چېرې تاسې ته له هېواده بهر د زده کړو زمینه برابره شي، فکر کوئ چې په ښه ډول او په ښه شکل بیا ولولئ او خپل هېواد ته به بېرته راستانه شي؟ نو دا بالکل سمه خبره ده. که بهر هېواد کې موږ د زمینه برابر شي نو موږ به هلته ښه زده کړې وکړو، ښه لاسته راوړنې ولرو، بېرته به هېواد ته قوي راوګرځو، خپلو هېوادوالو ته به ډېر ښه ډول باندې خدمت ترسره کړو. بلې اتل صاحب ستا په څېر ډېری ځوانان داسې د خپل بد اقتصادي حالت او وضعیت نه شکایت کوي او هغوی دغه ډول ستونزې د خپلو ارادو په وړاندې خنډونه ګڼي. هغو ځوانانو ته ستا پیغام څه دی؟ هغه ځوانان چې د بد اقتصادي وضعیت له مخې کړېږي، چې زده کړې ته نیمګړې پاتې دي، هغوی ته زما پیغام دا دی چې تاسو مه ناهیلي کېږئ، زما په شان مقاومت او مبارزه وکړئ او مه ناهیلي کېږئ، خپلو زده کړو دوام ورکړئ. انشاءالله یوه ورځ به تاسو هم دغه ویاړ خپل کړئ. اتل صاحب ډېره زیاته مننه، تا ته دغه ویاړ بیا هم ډېر زیات مبارک وي. ته د دې وخت او د دې زمانې او د سږني کانکور اتلې ښه بخت ولري او ښه چانس. ډېره مهرباني.